د اسلامي امارت د زعیم د فرمانونو لمخې په 13 کلونو کې 1998 تنه بنديان له عفو او د بند د تخفیف څخه برخمن شوي دي. د زندانونو چارو سمون ادارې ویاند وایي دغه عفو او تخفیف د نارینه، ښځینه او نابالغو بندیانو لپاره ورکړل شوی چې په مناسبتي ورځو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. بعد از فتح افغانستان توسط امارت اسلامی افغانستان توسط زعیم امارت اسلامی افغانستان و مشرتابه عالی قدر امارت اسلامی افغانستان فرامینی که صادر شده در عیدین همی حدود 4 سال ارقام را که ما داریم در حدود 19998 تن زندانیا هم از مرد و زن و محجوزین یا اطفال مستفید شدن از پروسه عفو و تخفیف. د نوموړي په وینا په همدې موده کې شاوخوا 1400 تنه هغه افغانان هم له ایران څخه هیواد ته سپارل شوي چې د بند سزا یې اخیستې وه. حدود 1600 تن یا بالاتر از 1600 تن محکومین افغان را ما از کشور ایران تسلیم شده و به تمام محابس مرکز و ولایت که اونا البته ضرورت و خانوادهشان اونجا بوده به خاطر از اونا ما وار انتقال دادیم. در حدود بالاتر از 1200 تن محکومین افغان در طول 4 سال مدت حبسشان تمام شده و رها شدن. د دې ادارې ویاند همدارنګه زیاتوي چې له 28500 څخه ډیرو بندیانو ته شخصیتي دوسیې ترتیب کړي دي چې د هر بندي ټول معلومات پکې ثبت شوي دي.